سلامونه ستړي مشئ. تاسو ملګرو یو څه ویډیوګانې به کتلې وي چې زموږ لیکوالو، شاعرانو، هنرمندانو ملګرو د ګوهرجان د راتلونکي البم په اړه له تاسو سره په ویډیوګانو کې څه خبرې کړې دي. زه هم په خپل وار غواړم چې یو دوه درې خبرې درته وکړم، چون ګوهرجان زما ملګری دی، زما کلیوال دی، زما اشنا دی او له یو وخت راهیسې لګیا دی د موسیقۍ په میدان کې، د پښتو موسیقۍ په برخه کې کار کوي، زیار وباسي. نو دا ځل یې یو نوی کار کړی دی، که څه هم ما خو لا د هغه نوې سندرې اورېدلې نه دي، خو هغه ورته ډېر خوشحاله دی، نور ملګري ورته ډېر خوشحاله دي. نو زما هم دغه هیله ده چې دغه نوی البم یې راشي چې د رنګونو ماښام نوم یې ورته خوښ کړی دی. او دا حساب کتاب خو سره زما پاتې دی چې زما د نوي اولني البم د نوم یې چې هغه هم د رنګونو ماښام و، هغه یې پرته له زما سره د سلا کولو د مشورې نه بغیر اخیستی دی. دغه حساب کتاب به ورسره کومه. په هر صورت ملګری مې دی او دغه نوم دې ورته مبارک وي، دغه کار دې ډېر د ګټې وخیږي. په داسې حالاتو کې موږ ډېر اړتیا لرو چې ښه موسیقي مخته راشي، معیاري شعر وویل شي او د دې موسیقۍ تړون او په دې کار کې مرسته ورسره ماسخان وصال کړې ده چې هغه له ما سره هم ډېر کار کړی دی، تکړه هنرمند دی. نو زه ډېر امیدوار یم چې دا البم به ډېر معیاري وي، ښه کار به دی کړی وي او بس سترګې په لار وي ورته چې زر دی د البم د سندرې خپلې خپرې کړي او موږ ترې خوند واخلو. نو یو ځل بیا ګوهرجان ته ډېره زیاته مبارکي او خدای دې دا کار د پښتو موسیقۍ د ادب د ګټې یو سبب وګرځوي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.